أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك تپوس کوي دوستانا قل الله يفتيكما ورتو الله حکم کوي تاسو ته پل کلالا پبارات میرات کې ان امرؤن حلقا کيو سړی مرشي ليس له ولد نوي اغل اولاد وله اخت او در پارا یو خوروي فلها نصف پس داغه د پار نیم اغا مال ده ما ترکا چې دې پر خو دی وی وهو يرثها او د غورور بعد د خور مالوړي لم يكن لها ولد کنوي داغه د پار اولاد فَإِنْ كَانَا تَسْنَتَيْنِ پس کا خوین دی دووی فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ دا غید پارا دو حصے دا آغا مال دی مما ترکا چی آغا پری خودی وی وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً او کوي ورونا او خوین دی رجالن سلی ونساء خوضی وللذكر مثل حظ الانثيين پسو د نر د پارا په مثل د حصے د دوو زنانو دی يبين الله لكم الله بیان کوي تاسو ته ان تذلوا چې گمراه نشئ والله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوهه ده د دې آیت د مخکې سره ربط او مناسبت دا ده په دې آیت کې د قران کریم او د نورانیت بیان ده ځکه مخکې تاسو ویلا یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا 174 نمبر آیت کی او رد په يهودو او نصاراو باندې چې غیبا اورونا او خويندې د میراث نه آداب محروم ولي شان نزول د دې آیت مبارکه هغه داسره امام مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړي کہ د عمر فاروق رضی الله عنه د کلالا په باره کې ډیر شکو نو د نبی له صلوات و سلام نه د دې د میراث په باره کې تپوس وکړ نبی له سلام جواب ورکړ خو لیکنو داغو ذهن په دې باندې کولاو نشو بیاي په سینه باندې یای په اړه باندې په ګوت سره وهلو او ورته ویلا تکفیک آیت الصیف ستاره پر هغه آیت کافی ده چې په وړي کې نازل شوه ده
او دا آیت مبارکه دای ورته وی یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالا. امام بخاری رحمه الله او تفسیر زاد المسیر شان نزول اغا داسی ذکر کړي چې دا فتوا د جابر ابن عبد الله د نبی له صلوات و سلام نه تاسو کو. جابر ابن عبد الله وې ز بیماروم، نبی له سلام او ابو بکر رضی الله عنه زما تپوس لرالو، ز بهوش ما نبی له صلوات و سلام او دسو کو او په ما باندې داو داسو او بو هغه واچولې نو وېزو په هوش کې رالم ګورم چې نبی له صلوات و سلام زما په کور کې ده. نو ما تاسو کو د نبی له صلوات و سلام نه یا رسول الله کیف اصنعوا فی مالی، اے دا الله رسول از په خپل مال کې سو کما یا می داسی ویل کای پاکوزی فی مالی، په خپل مال کې څه فیصله وکم. فلم یجبنی بشیء حتی نزلت آیات المیراث، وی نبی علیہ السلام مال جواب را نکو تر دې چې د میراث آیت هغه نازل شو. او بل حدیث کې راځي دیوی ما ویلو اے د الله پیغمبر نه زما اولاد شتا او نو زما پلار ژوند دی نو زما د میراث بس حکم نو دا آیت مبارکه نازل شو. جابر ابن عبد الله د دولس خويندې هغه پاتې شوی او بعضی روایتو کې داسې راځي صاحب د مشکات روایتو ذکر کړی دی چې دا آیت د سعد ابن ربیع رضی الله عنه بارک نازل شوی دی. سعد ابن ربیع د نبی له سلام سره احد کې شهید شو. نو داغو بیبي نبی له سلام تراله او خپل دو لونه هغه د ځان سره راوستلې او ویلا چې سعد هغه خو سره وحد کې شهید شو او دا هغه تر ټول مال هغه واغستو، ټول مال هغه تر واغستو او یو خځه سره چې نکاح کولې شي نو دا خو د مال د وجه نه کولې شي. او یا داسې ویل چې دا جنکې دي د سره د سوکم. نو نبی له صلوات و سلام غلې شو تر دې چې دا آیت مبارکه هغه نازل شو. نو نبی له صلوات و سلام د سعد ابن ربیع غرور هغه راوغوښتو او ورته ویل آتی ابنت سعد ثلث ماله، د سعد دواړو لونو ته د مال هغه دوه حصے ورکا. د سعد چې ته ملونه دي واغی ته د مال دوه حصے ورکا. واتی امرات وسمنا او د دې سعد بیبی ته اتمه حصہ ورکا. وخذ انت ما بقیا او سچې پاتې شو نو هغه توالا. نن سبا خو یتیم پاتې شو نو ترونه هغه ورله اسم نه ورکي او که غړ شي او بیا ور سره حساب او کتاب کوي
نو استا پلار پسې ولې ما خیرات نو کړي سره رسمي رواجی مې نو کړي دا مې نو کړي دا مې نو کړي نو ارس هغه ته نوالی نو یستبتونک تپوس کوي دوستانا قل الله یفتیکم ورتو الله حکم کوي تاسو ته فل کلالا په باراد میراث کې کلالا ویل کېږي میراث ته چې نی لونه او نی زامن وي من خلق میراثي هغه چاته وایي کلونه یې خو لیکن چې زامن نه یې موږ دا میراث دی بیا دا کلاله لفظ مذکر او مؤنث دواړو باندې د اطلاق هغه کېږي انمرون حلقا کيو سړی مرشي حلقا عربی جبه کې حلاکت په معنا د وفات سره او ليس له ولد نوی اغلر اولاد وله اخت او د در پاره یو خوروي یعنی دا غمړي د پاره اعیانی یا علاتی غخوروي صورت د مسلې هغه داسې ده یورور مرش او پلار او بچی هغه نشتا صرف یو خور هغه ته نه پاد شو نو د خور باندې مال هغه به ورسیږي او باقی مال با نور عصبا هغه به والی لکتر او د دین علاوه نور خپلوان فلها نصف ما ترکا اغه د پارنی مغل دے اغه د پارنی اغه مال دے ترکا چې دی پرې خو دی وی وهو يرثها او د غرور بعد دی خور مالوړي وهو يرثها هو ضمیر ان امرؤن تراجه ده یعنی یو سړی کلا مړ پرس کې یو کلا ژوند ده صورت د مسلې دار یو خور مړ شو لاری نشتا بچیم نشتا دا غنا یو ورور اعیانی یا الله تفاد شو نو دا ورور با ټول مال د خور هغه بوړي زکه چې دا ورور د پدې وخت کې د دې لپاره عصب ده وهو يرثها او د غرور با د دې خور مالو هغه بوړي يرثها جميع المال یعنی دا غرور با ټول مالو د خورو دا بوړي ټول مالو هغه بوړي فإن كانت سنتين پس کو خويندې دووي فلهما الثلثان اغه د پارا دوی سي مما ترکا دا غمال دي چاغه پرې خو دی وي صورت د مسلې داره اورور مرشو داغنا دعینی یا علاتی خویندې یا زیات د دوونه پادشوي نه دوه سي مال بعد غخويندې والی او باقی و حسابا نور عصبات او اغیتب واپس شي و ان كانوا اخوه او کوي ورنا خويند رجالن صلي ونساء خذ فلذكر مثل حظ الانثيين د نر د پارا په مثلو د حصے د دوو زنانو دي صورت د مسلې داره سړې مل دي یو رورو دو خويندې یا زیات تینا پادشوي نو مال با دو حصے کلیشي نیم با یو رور او نیم با دو یا زیات خويندې هغه بوالي
یبین الله لکم الله بیان کوي تاسو ته ان تضلوا چې گمراه نشئ. وسو الله د خپل احکام بیانولو حکمت هغه بیانوي چې مونږ تاسو ته احکام په دی وجه بیان کړي چې تاسو چرته حق خبره هغه پرې نه دی، غلط خبره تلال نه شي، خپل ګمان سره د حق نه وانه وړي. مفسرین وایي دا الله په حکم باندې عمل کولو بعینه حق او عدل دی، او د دینا تجاوز کول دا ظلم دی. او بیا علماء وی یبین الله لکم ان تضلوا الله بیان کوي تاسو ته چې گمراه نشئ. ان تضلوا مخکلا مقدر دی لیعنی الله تضلوا الله تاسو ته احکام د دې لپاره بیانوي چې تاسو گمراه نشئ. الله د دې لپاره احکام بیانوي چې تاسو گمراه نشئ. او امام روح المانی ویا کراهیت یعنی الله تاسو ته احکام زکه بیانوي چې تاسو بیلاری کېدلو نه خوښیا. الله احکام د دې لپاره بیانوي چې الله تاسو بیلاری کېدلو د الله نه خوښیا. او تفسیر منار کې ویا یبین الله لکم امور دینکم ومن اهمها تفصیل هذه الفرائض الله تاسو د دین کارونه احکام بیانوي چې دا غینه بعد احکام د میراث او د دې احکام تفصیل له الله. او بعد علماء دریم قول داره ان تضلوا یعنی یبین الله لکم ضلالکم من هدایتکم الله تاسو ته ستاسو گمراهی ستاسو د هدایت نه جدا بیانیا. الله تاسو ته ستاسو گمراهی ستاسو د هدایت نه جدا بیانیا. یا الله تاسو ته گمراهی بیانیا چې ذات نه وساتیا. او زمون خلکو ته چې څومره وې چې لکه دا شی د گمراهی دی نو دا په نورم ځان وراچي دا نه چې د هغې گمراهی نه ځان وساتي. او تفسیر و بحر محیط کې ویا معنی دا یبین الله لکم ان تضلوا الله تاسو ته خپل احکام د دې لپاره بیانوي چې تاسو به گمراه شئ. او کدا احکام درته بیان نکي احکام درته بیانوي چې د دینا یعنی تاسو یعنی احکام الله تاسو ته خپل احکام د دې لپاره بیانوي چې تاسو به گمراه شئ کدا درته بیان نکي. او بل مفسرین ویا د دې آیت نه دا خبره معلومیږي چې دا الله د احکامونو غیر په بل طریقه باندې عمل کولو دا گمراهی ده. زمون خلک رسمونه رواجونه بدعات په دین کې نوی کارونه هغه کوي او هغه ته دین وایي. والله بكل شيء عليم الله پار سبانه په ده. سورۃ النساء دا سورۃ ممتاز ده. اول نمبر کثرت الاحکام الانتظامیه د معاشري د جوړېدو د پاره ډېر انتظامی احکام هغه بیان شو. ولې احکام هغه پکې اتلسا او پنځه شو هغه پکې نور دي. اتلس پکې د تدبیر منزل سره متعلق وو چې کور بسنګ سميږي، ملک بسنګ سميږي، معاشره بسنګ سميږي.
نو په دې باندې تفصیل وکړه او پنځه شو دا پکې عام احکام هغه بیان کړل او واړه احکام هغه پکې ډیر دي دویمو دا صورت ممتاز ازالت رسوب الجاهلیه د جاهلیت پریوتی گندونا رواجونا پکې زایل شوی دي لکه د زنا ډیرواله او مسله د ارث النساء لکه دا زما کونډه ده کنه دا ببل څوک نه کوي دا به زه کومه نو په دې باندې رد وکړو چې نه دا سمال خو نه دی چې دا رستا په میراث کې دریم نمبر دا صورت ممتاز ده بیان المحرمات تفصیلا د محرمات بیان پکې زیات شوه ده چې نور صورتونو کې دومره نه ده شوه څلورم نمبر بیان نکاح الاماء د وینځو د نکاح بیان دې صورت کې شوه ده پنځم نمبر دا صورت ممتاز ده کثرت صفات المنافقین واليهود د منافقانو د يهود ډېر بد صفات هغه بیان کړه شپږم نمبر دا صورت ممتاز احکام المیراث چې د میراث مسائل هغه د صورت کې بیان کړه یستفتونک تپوس کوي دستانا قل الله یفتیکم ورته الله حکم کوي تاسو ته فل کلالا په بارا د میراث کې ان امرون هلاکا کې اوسله مرشي ليس له ولد نو غلر اولاد وله اخت نو د در پاره یو خور وي فلها نصف لاغه د پاره نیم هغه مال دی ما ترکا چې دې پرې خو دی وهو يرثها د غورور بعد د خور مال وړي الا لم يكن لها ولد كنوي دا غید پر اولاد فإن كانت اثنتين پس که خوین دی دووی فلهما الثلثان دا غید پر دویسی مما ترکا دا غمال دی چې هغه پرې خو دی وي وإن كانوا اخوتن کوي رونا خوین دی رجالن سلی و نساء خذی فلذکر مثل حظ الانثیین ننر د پارا په مثلو د یسه د دو زنانو دی یبین الله لكم الله بیان کوي تاسو ته ان تذلوا چې گمراه نشئ والله بكل شيء عليم الله پارس باندې په هده اللهم قوینا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا